د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت اعلان شو. دا چې ولې او څنګه پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. د هنلي په نوم یوې ادارې د اعلان له مخې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو بې اعتباره پاسپورت ګڼل شوی دی. دغه اداره هر کال په نړۍ کې د پاسپورتونو د اعتبار کچه معلوموي. افغان پاسپورت چې په 2020 کال کې د عراق، سوریې او پاکستاني پاسپورتونو په پرتله ډیر د اعتبار وړ و، اوس د دې نوملړ په سر کې ځای لري. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د جاپان او سنګاپور پاسپورتونو تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې د دې پاسپورتونو څښتنان له ویزې پرته د نړۍ 192 هیوادونو ته تللی شي. په افغانستان پسې بیا د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورتونه تر ټولو بې اعتباره بلل شوي دي.